الغسل باب دے په بیان د آداب د غسل کې وهي ستة او دا شپږ دي. الاول اول ان يغسل دا چې غسل کی فی مکان پدا سے ځای کې لا يراه احد چې نوی نیدل رهسوک دا سے ځای کې غسل کی چې سو کی ګوري نه. والثانی او دویم الله ينظر الى عورته ندی ګوري خپل عورت ته. والثالث او دریم الله يتکلم دا خبرې دې نه کوي حالت د غسل کی خبرې دې نه کوي بلا ضرورت نه کوي که ضرورت پیښ شي نو بنا بر ضرورت خبره کولیش. والثالث او دریم الله يتکلم دا چې خبرې ونه کوي خدا بلا ضرورت خبرې ونی که ضرورت راشي نو بنا بر ضرورت دې خبره کولیش. والرابع سلورم ان يغسل قدميه ودی وینځي قدمونه اخرا په اخر کې ځکه په خاطر تنظیم نو د غسل او په پاغه کې جمع کړي چې کوم ځای به غسل کول اما صلی الله علیه مخ کې تیر شو کدا سي زیوی چوبونه جمع کړي نو په دې مخ کې وینځي بیا ګورئ سره. باب آداب الغسل باب د بیان د آداب د غسل کې وهي ستة او دا شپږ دي. الاول اول ان يغسل في مكان دا چې غسل کی په یو داسې ځای کې لا يراه احد چنی ویني هیڅوک. والثاني دویم الله ينظر ندی ګوري لا عورته خپل عورت ته. والثالث دریم الله يتکلم خبر دې نه کوي. والرابع سلورم ان يغسل قدميه ودی وینځي قدمونه خپل اخرا په اخر کې. او پنځم ادب د غسل ايم صاحب مندیل دا چزان مسح کی پسرمال یا تولیه سره بعد الغسل پس د غسل لا دا مسله وا دې کې اختلاف او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 10 نفس ځان په سوچ کړي کني دی اوچ کړي. بعض اوقاتو کې نبی علیہ السلام ته سرومال او تولیه او کپڑا پیش شوی چې دا 10 نفس اندامونه پیوچ کی خو نه دی اوچ کړي. علماء دا فیصله را چې لاسونه سوک کپتولیه یا په صادر اوچي نو دا مباح دي. وای دا سي کوشش دی نه کوي چې دا سه دا 10 اندامونه اوچ کی چې بالکل اوچ لګ لګ لنواله دی پریزي. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دې پکې نه موچي کله نبی علیہ السلام او د لاسونه سندلیم دي په شی په خبره باندې نو لګ لګ لندواله دي پریزي او کتولیه مولیا یا ځانو چي نو دا جایز دي په شی په خبره باندې وای دا سي کوشش دي نه کوي چې بالکل اغاندامونه سکی نو دا ادب ده ايام صاحب مندیل ځان دې مسکی په سرمال او تولیه باندې بعد الغسل پس غسلنا. والسادس او شپغم ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف دی وای په نبی علیہ السلام بعد الغسل پس غسلنا. نو دا صدا سے لازم نو خو درود شریف خور وخت جایز دی نو غسل او دس نه پس تم سره درود شریف وای. شپغم دا ان يصلي چې درود دی وای علی النبی صلی الله علیه و آله وسلم په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. باب